دلاور خپلو ملګرو ته یو ځنځیري خط واستولو او له هغوی یې وغوښتل چې یاد خط خپلو نورو ملګرو ته واستوي، ځکه دې ته ځنځیري وایي چې همداسې یو بل ته لیږل کېږي. د هغو خلکو شمېر چې نوموړی خط ترلاسه کوي په 3 اونیو کې 9 چنده زیاتیږي او د پی تابع په شکل موډل کېدی شي، یعنی ښودل کېدی شي چې په ټي اونۍ وخت پورې اړه لري. دلاور په پیل کې 40 ملګرو ته ځنځیري خط استولی و. تاسو داسې تابع ولیکئ چې د دلاور لخوا د نوموړي خط یا د لومړي خط له استولو څخه وروسته د هغو خلکو شمېر په ټي اونیو کې راښیي چې خط ترلاسه کوي. نو تاسو کولی شئ چې ویډیو ودروئ او د دې د حل کولو کوښښ وکړئ. زه راځم دې دپاره به هماغسې یو جدول جوړ کړمه. دلته دې خواته او دې خواته به قیمتونه پکې ولیکو. دا به د ټي یا د وخت قیمت شي او دا به د خلکو شمېر یا پی ټي چې د ټي تابع دی دا راشي. راځو ګور دی کې هغه معلوم قیمتونه پکې وځکو. که چیرې ټي مونږ سره 0 شي، یعنی د خط استولو څخه 0 اونۍ وروسته وي، نو پوهېږو چې په پیل کې هغه څو کسانو ته خط استولی و 40 ته، نو پی ټي یا د خلکو شمېر به څو وي 40 به وي. اوس راځو ګورو چې بل د پام وړ وخت پکې کم دی. دلته مونږ ته پوښتنه کې وایي چې 9 چنده دا د خلکو شمېر چې دا په 3 اونیو کې زیاتېږي. معنا که چیرې ټي 3 شي نو د خلکو شمېر به شي 40 جمع 9 ضرب 40 دا مساوي کېږي. نو 40 دی 3 اونۍ وروسته د 40 9 چنده ورسره زیاتېږي. دا به شي 40 ضرب دی یو، دې نه جوړېږي 40 چې پکې مشترک واخلو، دې نه جوړېږي 40 ضرب دی یو جمع 9 له دې ځای نه دا مساوي کېږي 40 دې نه به جوړ شي 1.9. یا په بل معنا په 3 اونیو وخت کې که چیرې موږ 3 اونۍ وخت دې سره جمع کړو، 3 اونۍ وروسته د دې خلکو شمېر 90% څنګه کېږي زیاتېږي. نو دا عیني خبره ده که موږ وایو چې 3 اونۍ وروسته د خلکو په شمېر کې 9 چنده زیاتوالی راځي. ښه، اوس راځو ګورو که چیرې دې سره موږ 3 اونۍ نورې جمع کړو، 3 ټي به قیمت واخلي 6، نو 6 اونیو کې به د خلکو شمېر شي 40. صحیح، 40 خو دا دی. ښه، یو اونۍ مخکې 3 اونۍ مخکې چې و دا قیمت و 40 ضرب 1.9 او 1.9 به نور ورسره جمع شي، ځکه هره اونۍ کې 1.9 چنده دې کې زیاتوالی راځي. نو یا 1.9 چنده کېږي، نو ضرب دی 1.9 دا به مساوي شي 40 ضرب دی 1.9 په توان د 2 سره. راځو 3 اونۍ ورسره نورې جمع کوو. دلته ګورو چې د دې قیمت څو ته رسیږي. نو 3 اونۍ چې نورې ورسره جمع شي دا به شي 9 اونۍ. 9 اونیو کې دا د 6 اونیو 1.9 کې به بیا ضرب شي، دا به شي 40 ضرب دی 1.9 دلته په توان د 2، دا به شي په توان د 3. اوس راځو ګورو چې دلته موږ سره څه شی پېښېږي. دا څه رقم تابع ده؟ وینو چې دا یوه نمایي تابع ده، یعنی د دې یو ثابت قیمت دی او په هرو 3 اونیو کې دا په څو کې ضربېږي 1.9 کې ضربېږي. نو دا لیکو چې پی د ټي تابع دا مساوي کېږي 40 ضرب دی 1.9 په توان د څو. ګورو چې څو اونیو کې دا یو توان اخلي، نو ټي به د دې د وخت یا اونیو قیمت شي. څو اونیو کې د ټي قیمت یو زیاتېږي 3 اونیو کې. که چیرې ټي 0 وي دا به ټول مساوي 0 شي، نو دا به 1 شي او په 40 کې 40 دا قیمت راکوي. که چیرې ټي 3 شي، ټي 3 په 3 تقسیم شي 1 کېږي، دا قیمت په لاس راځي. که چیرې ټي 6 شي څو قیمت په لاس راځي، 6 په 3 تقسیم کې 2 قیمت په لاس راځي، همداسې پسې تقسیمیږي او دا قیمتونه موږ ته په لاس راکوي. دا زموږ ځواب شو.